د خبرونو سرچکې په هیواد کې د اسلامي نظام پر ټینګښت د رسنیو پر رول ټینګار، د ملګرو ملتونو د سازمان د پرمختیایي پروګرام له مشر سره د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو د معین کتنه، او د پاکستان د لوړو زده کړو کمیسیون له رئیس ډاکټر مختار احمد سره د اسلامي امارات د سفیر لیدنه. د لوی او مهربان خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه د 1403 کال د لندي 28مه نیټه ده. زه زلمی عزیزي یم. دا هم بشپړ خبرونه. د اطلاعات او کلتور وزارت د خپرونو چارو مرستیال مولوي حیات الله مهاجر فراهي د اسلامي نظام په ټینګښت کې د رسنیو رول تر سرلیک لاندې علمي سمینار کې وویل چې اسلامي امارات هیڅکله د رسنیو تړل نه غواړي. د اطلاعات او کلتور وزارت د خپرندو چارو مرستیال زیاته کړې چې رسنۍ باید اسلامي ارزښتونو، د هیواد ملي منافعو او افغاني دود او کلتور ته پام وکړي. مولوي حیات الله مهاجر فراهي دغه راز رسنۍ د خلکو او حکومت ترمنځ ارتباطي پل یاد کړی دی. د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو مرستیال مولوي محمد یونس راشد افغانستان کې د UNDP مسؤل اسټیفن رودریګز سره کتلي. د ځوانانو چارو مرستیال په دې کتنه کې د ښاغلي رودریګز فعالیتونه ستایلي او د ځوانانو لپاره د ظرفیت لوړونې، کاري فرصتونو او تعلیمي فعالیتونو پراختیا غوښتنه یې کړې ده. ورته مهال اسټیفن رودریګز ډاډ ورکړی چې UNDP به د ځوانانو اقتصاد، مهارتونو او زده کړو برخو کې همکاري وکړي. کابل کې د جاپان سفارت اعلان کړی چې توکیو د افغانستان د لومړنیو بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره 22.5 میلیونه ډالر اضافي مرسته ځانګړې کړې ده. د جاپان د سفارت په وینا د مالی مرسته به د ملګرو ملتونو ادارو، نړیوالو مؤسسو او د جاپان غیر دولتي مؤسسو له لارې مصرف شي. د یاد سفارت په خبرپاڼه کې راغلی چې جاپان د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې تر اوسه له افغانستان سره له 515 میلیونو ډالرو څخه زیاته مرسته کړې ده. د خبرونو دوام. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د ارزګان په لوړو زده کړو مؤسسو کې د 40 میلیونه افغانیو په لګښت 15 پراختیایي پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د دغه وزارت په وینا یادو پروژو کې د غونډو عمومي تالار، د لمریز برېښنا سیستم، د اوبو رسولو شبکې، کمپیوټر لب او د موټرو لپاره د پارکینګ ځای جوړ شوی دی. او وروستی خبر ده چې اسلام آباد کې د افغانستان سفیر مولوي سردار احمد شکیب د پاکستان د لوړو زده کړو کمیسیون له رئیس ډاکټر مختار احمد سره لیدنه کړې. اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي چې د لیدنه کې دواړو لوریو د پاکستان له لوري افغان زده کړیالانو ته د تحصیلي بورسیو د ورکړې، تحصیلي ویزو، د لیلیې ستونزو، د لنډمهاله کورسونو او د نویو زده کړیالانو د نوملیکنې په تړاو خبرې کړې دي. له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخته او ښې چارې.